دار او دلته کې د انچارج کارکوم هند میوزیم زموږ تعلق چې کوم دی ډایرکټریټ اف آرکیالوجي میوزیم کې پی کې سره دی سو پورې تعلق ته د میوزیم یا د میوزیم تاریخي حواله سره تاسو ته پته چې د پاکستان دویم نمبر غټ میوزیم دی او سوال اکثر کیږي چې دلته کې د میوزیم بل جوړ شوی تاسو دا پته چې هند یو تاریخي حیثیت لري یعنی هند چې کوم میوزیم دی یا هند چې کوم کلی دی یو تاریخي حیثیت دی کوم د دې تاریخي بیک ګراوند باندې یا پس منظر باندې سوچو کو نو هند چې کوم د سکندر اعظم ویل کېږي سکندر اعظم هغه سړی دی چې کوم د ګریک نه راغلی دی او په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی هغه په دې فتح باندې یعنی هغه یو خوا بدلول په ټوله دنیا باندې حکومت کو نو په دې باندې هغه پاکستان ته هم راغلی او پاکستان کې مختلف ټول پاکستان نه موجوده پاکستان مختلف علاقې چې کوم دی هغه فتح کړی دی لینډ اف فرینګنس نه د خوشبو سرزمین یا د خوشبو ځمکه چې زمونږ د صوبه چې کوم دا ډیره زرخیزه او په خوانه دا ډیره زرخیزه را دلته کې به ګلونه باغونه ډیر زیات نو دی وجه باندې د خوشبو سرزمین ورغلی کېږي د ګنداره چې کوم لومبنې کیپیټل نو دار خلافه او هغه 400 او د 400 چې کوم زونوم دی اپش کلاوتی دین علاوه په فرست سنچري ایډ کې کله چې د کوشان زمانہ او کوشان د ډیناسټي نوم دی یعنی د حکمرانانو خاندان نوم دی او هغه چې کوم حکمرانو کنشکا په هغه زمانہ کې دار خلافه چې کوم داغه د 400 دین پېښور ته شفټ شو او په 10 سنچري ایډ کې هغه دار خلافه زمونږ د صوبې چې کوم دا د پېښور نه د هند چې کوم علاقې را صوبې کې چې کوم موجوده خار دی دلته کې شفټ شو یا پښتو کې ورته ستن ویل کېږي نو دې ته موږ اصل کې ویل کېږي کورنتین پلرز د علاقې ته هم راغلو د دې حیثیت سره زموږ حکومت د فیصله وکړه چې دلته کې یو پلر هغه په یاد کې جوړ کو یا یو مانومنټ جوړ کو یو یادګار چې دا یادګار چې دا گریک سټایل کې دی سکندر اعظم په یاد کې دا مو جوړ کړي او موږ ته نوم ورکړي الکساندر میموریلز اخیری ټایم کو دای چې کوم دا په 2009 کې شو چې دلته کې مختلف هم سره سامان راتلو هغه سامان چې کوم دی اب موږ پېښور ته شفټ کولو نو زموږ حکومت دا فیصله وکړه چې دا یو صوبه یو غټ ډیسټریکټ دی او صوبه چې کوم د ارکیالوجیکل سایت ته هټ د یو تاریخي حیثیت نه ولې نه دلته یو میوزیم جوړ شي دا څومره سامان چې کوم دی هم دلته پریزرو شي په 2003-4 کې یعنی 2003-4 کې حکومت دا فیصله وکړه د لپاره بجټ الوکیټ کړ او په 2003-4 کې تکار شروع شو میوزیم چې کوم دی په 2009 کې دلته کې جوړ شو